خپل ژوند په دعاګانو باندې ښایسته کړي. سهار نه راواخله تر ماښامه پورې که کښېنئ که ولاړېږئ که هغه تاسو اودس کوئ که جومات او مسجد ته ورداخلېږئ وایي پر چا باندې چې الله پاک د دعاو دروازه را خلاصه کړه یعنې هغو ته د دعاو توفیق ورنصیب کړی وایي پر دې انسان باندې الله پاک د خیر دروازه را خلاصه کړله. خیرونه ټول په دعاګانو کې الله پاک نغښتي دي او د ټولو نه قدردانه الله ته خوښ د الله په دربار کې چې قدر لري هغه عبادت هغه دعا ده. راځئ نن د اوداسه مکملې دعاګانې درته ښیم. زما قدرمنو وروڼو موږ تاسو چې اودس تازه کوو دا یوازې موږ تاسو نه دنیا داسې ده نو دعاوې نه پکې وایي حتی هغه اودس هم په سم شکل نه تازه کوي په سنت طریقه ځکه په هغه اودس کې بیا اثر نه وي په لمانځه کې وسوسې تعالی راځي لمونځ دې هم سره ګډوډ سي. زموږ چې دا ګډوډه زندګي ده موږ د ګډوډۍ کوو نو علما لیکي وایي انسان چې دغه بسم الله چې د اوداسه د اول سر دعا ده چې کله هم ته اودس شروع کوې لاسونه وینځې بسم الله الرحمن الرحیم د اوداسه د سر دعا ده. دا دعا چې انسان وایي د دې دعا خو یو دا سنت را ژوندی کول هغه فضیلت سو دا د رسول الله مبارک سنت ده دا د اوداسه د سر دعا ده. په دې کار کې به د الله خیر و برکت درته کښېږدي واچي. الله قسم اخیستی دی چې په کم کار باندې یو مسلمان بسم الله ووایي زما بنده زه به خامخا په هغه کې برکت ورچوم. خو اما لیکن دغه خپل ځای باندې ګټه و فضیلت و پیدا یوه لویه پیدا د دې بسم الله د وینا دا ده لکه څنګه چې دا ظاهر د دوړو د ګړځو د نورو خیرو میرو څه صفا سي الله به د دې دعا په برکت ستا باطن هم در صفا کړي. او علما فرمایي در ظاهر در صفایي د باطن صفایي مقدمه د مخکې د ډیره ضروري ده ځکه تعلق د الله سره ای بنده ستا د خپل رب سره تعلق هغه په باطن باندې نیول کېږي نه په ظاهر باندې چې په باطن کې دی بغض حسد دی د مسلمان سره نفرت خیرخواهي نه یو نورې کیسې دی په باطن کې د ګناه او شو کې ډوب بر زبان تسبیح و درد دی لگاو خارئین چنی تسبیح که داره تسروی چې په زړه به خوله باندې دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله او په زړه کې خرش میری نو دغه ستا تسبیح دا ستا لمونځ ته به تا څه فایده وکړي څنګه دی مهم اصل کې وی باطن دی که ظاهر دی یا وی اصل کې باطن دی وی ولی وجه چې شده یو ایمان دی یو اسلام دی چې ظاهر د مسلمان په شکل کې کوي بس هغه ته مسلمان ویل کېږي لیکن مؤمن هر چاته نه ویل کېږي چې باطن یې صفا نه هغه ته منافق ویل کېږي. زما به دې خبرو سره خلاصوي نو ګرانو وروڼو الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ما له خندا ځکه راځي چې خبرې خرابې دي راځي وروڼو د دې یوه پیدا ده چې د دې سره به الله ستا باطن در صفا کړي او کله چې انسان باطن نه صفا خالی حسد کې پکشي کی د دې د مثال دی لکه تا چې د جرګو یا د ماخي یا د نورو بوټو شو چو کاغذانو بار تړلی یو باکس ورته و یو لیټر ورته و څه چم پکې بارته ورته ګوره ورته خاند نو خو هغه سرمایه به دې ګرده وسوځل سي چې اته غره له ولاړې اته چې ولاړې بوټي دې راوړل اته چې لوډ رانې وي په 14,000 او په 15,000 اوس خو بخي ګرانې ده نو دا غو خو به ګرده ګلاس دې پرې وي د دې مثال داسې دی د حسد او د بغض چې ستا د نیکۍ څخه بیا ته لاس منځي د دغه څه د صفایي یو د بسم الله دومره کار کوي په اوداسه کې. راځي بابا نو د اوداسه اولنۍ دعا هغه دا ده چې ته بسم الله الرحمن الرحیم وایې بسم الله الرحمن الرحیم که ته داسې ووایې چې بسم الله هم کافي ده چې پوره ووایې چې یو لفظ یې زیات الله تعالی پاک په دې باندې ثواب درکړي. اوس نو بسم الله د کومې سپین سرې نه دی زده خو نه وایي او زموږ د الکوان یا ځوانان یا سپین ږیري هغه تر سپین سر لا بدتر یې نقلونه به زده یو بسم الله به نه وایي اوس باره څه به کوې دا خو یوه خبره. دومه خبره دا ده عزیزانو چې کله تاسو
اودس لا نه شروع کړي هغه دوې دعاګانې مې د پام ووتلې چې اوداسه ځای ته ځئ نو ته یې د سنت طریقې خیال ساتئ. اول چې تاسو پښه ور اړوئ د اودس ماتې ځای ته چې ورننوځئ نو تاسو وایاست چې لا ورننوتلي نه یاست په دې ټیم کې اللهم انی اعوذ بک د هره دعا موږ نسوه درته لیکلی په اسانه توګه یې درته وایم چې مې زده سي دونه خو نو ته یې کمزوري کېږي. بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چې د اودس ماتې ځای ته لا نه یې ورننوتلې دغه دعا ووایه. د دې دعا پیدا ډېرې پیدې کې پکښې کېدي خو د خدای ذکر دی او د دغه ځای مأثوره دعا د رسولان بارک نه رانقل ده سنت طریقه ده او دغه رنګ د دې دا پیدا علما رانقل کوي چې د شیطانانو مرکزونه زموږ سره په اوسېدو د پیرانانو مرکزونه د اوسېدو سره هغه یا انبارونه دي د اودس ماتې ځایونه دي. نو کله چې انسان هلته ورسي کله کله د دې کمبختانو هم سره جنګي دې هم دی بلاوي دي لکه شو تاسو نو کله کله سره دا وایي د دې په دعوه کې به د املوکو په طول کې به ته تللی په دې وجه باندې چې ته دا ووایه دې ړانده سي تا ویني نه او دې پوه سي چې دلته انسان راځي که بچی پروت وي ته به نه پکې خېږې دا کله چې خلک انسانان پیرانانو نیولي د دې دویمه پیدا دا ده چې ته به پیرانانو ته نقصان نه ورسوي چې بیا یې ته هم پسې رانیولی. د دې دریمه پیدا علما دا لیکي چې ته کله دا دعا ووایه نو دا پیرانان ړانده سي بیا د بې د ډېره مافې ستا د عزت او په شرافت ستا په مستوره اندامونو باندې خاندي نه او سات پې نه تېروي. او څلرمه پیدا علما د دغې دعا دا لیکي چې بابا دلته چې کله په رښتې هم پوه سي چې دا انسان دا ضرورت ځای له راځي او دا ضرورت لري هغه دفتر کټ کړي او هغه هم سترګې پټې کړي مثال هغه هم مثال ستر و پرده وکړي. او کله چې انسان دغه چې وارسي لکه ګل خان نو هغه بیا دا په رښتیا شرای ورته کوي او کله په پیرانانو کې هم سې وروښه کېږي مارانو خراری ځي نو الله دې موږ پوه کړي الله دې موږ پوه کړي الله دې هدایت راته وکړي. ښه ورونه اوس نو کله چې تاسو ورځئ بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چې لا ورغلي نه یاست د باندې یاست دا دعا به تاسو وایاست په سر کې بسم الله مې واورېدله کله چې تاسو راووتاست چې ورننوځئ اول به چپه پښه ورننه باسئ. په دې کې پیدا دا ده وایي که په دې ټیم کې تا له مرګ رالی د مرګ په وخت کې اتباع د راسته قدم طرف دی نو ته به باندې په ټټۍ او بیا د بیت ډېر په اودس ماتې بیت الخلا کې به ته نه پات کېږي چې دا به ښه خوند نه کوي دا ښه کار نه دی شیطانانو مرکز دی نو ته به د باندې وپات سي ستا به د باندې هغه راسته قدم ځای ته دغی. دا خو یو له دې وجې که ته جومات و مسجد ته ورځې او د هغه هم دا وجه ده چې ته دا راسته پښه ورننه باسه او چې ته د اودس ماتې ځای ته ورننوځې چپه پښه ورننه باسه چې راوځې اول راسته پښه ځینه باسه مرګ دونه بې اعتباره دی. دومه دلته دومه خبره هم سته علما وایي ته خو نو دونه پسه خو نو د ځانه مه جوړوه نه غویی کاکا د خدای د کور او د اودس ماتې د ځای خو ته هم یو څه ترتیب و خیال وساته زموږ ولک د یو شي ترتیب خیال هم د خوراک نه راواخله تر ویده کېدو تر ګردو کیسو معامل وکړي بس سم سپا مې د ځانه دغه جوړ کړي دي څه درته د حیوان وی نور څه نه زده یا یې څر وي یا یې خوب څر پېژنې وخوره یو سړي څه پوښتنه وکړله وایي زه ستا په قرآن کریم کې کوم آیات ډېر خوښ دی وایي هغه ورته وایي کولو واشربو چې الله پاک وایي خوره وڅښه وایي دغه آیات مې ډېر خوښ دی. هغه یو سړي کیسه تاسو اورېدلې ده نن نه پوهېږم چې څه وجه ده دغه ټلیفون مې یو شی څه پکې خراب کړو چې هغه سم سو یا دغه طریقه چا د دې د سبقه ده راوښوله چې دا داسې جوړه وه چې په دې وجه خوشحاله یم څه وجه ده نه راځي زه تاسو د نون یوه نوانه د کیسه کوم. یو سړی خو له یو چا پوښتنه ځینې کړې ده چې ته دغه روژه ده په روژه کې به ورته روژه دي ده هغه ورته یا زه خو ناجوړه یم او داسې یم او داسې یم ضعیفه یم کمزور یم روژه نه شم نیولی بخښنه غواړم وایي پیشلمۍ دې وکړې هغه ورته یا پیشلمۍ مې نه دی کړی ورته ښه نو روژه دې ده ورته یا دی کمزور یم دی په ګېډې مختار باندې درد دی او دی په پښتورګو مریضي لرم او داسې په دا روژه کې ډېر ناجوړه شي نو داسې دی وهسې دی هغه ورته وایي ښه ځه نو سمه ده وایي ماښام بیا روژه مات څه چم پکې روژه مات کوي که نه کوي وایي یاره څه کافر خو زه نه یم چې به روژه مات نه کوم. نو موږ بعضې خبرې دا رنګوي مسلماني کې ډېرې کیسې پاتې یا چې خو کلو وشربو سي پر هغه ځای موږ ښه برابر یو. راځي دغه خو چې کله اودس ماتې ځای نه راوځي دغه دعا به وایسي یوه لنډه ده یوه داسې اوږده ده غفرانکه ای الله ما ته بخښه وکړه
ای الله د تا نه زه بخښنه غواړم په والله د الله دا انعامونه دا نعمتونه دا په انسان باندې د باران د څاڅکو په شان ورېږي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هارون رشید ته چا وویل چې یو ګیلاس اوبه او دا ته مرې او د یو ګیلاس اوبه ژوند دې پر راګرځي د بادشي په روکۍ کې نه ورکوي او بادشي دې په تندر ولګېږي په یو ګیلاس بادشي په یو ګیلاس اوبه نن چې خلک مارتو پاکېږي دا لوی لوی دغه مثال سرمایه‌داران چې کوم دی د خدای بندگان چې څه درته وایم نو هغه چې کله وفات کېږي تاسو ورته وایئ ورته څو پیسې پر ورګوئ چې په ژوندی پاتې شي په ژوند کې بړاندی نه به یې جومات و مسجد دی جوړ کړی نه به یو مدرسه هېڅ یو خیر به نه بس مسلمان خو دی مسلمان دی او سیک هم دی هندو هم دی هغه خو سیکان و هندوان دي څه فرق یې اوس او دغه رنګه نور چې کوم دنیا کې انسانان دي هغه انسانان نه دي هغه غوږونه نه لري تا پر دین باندې کم غیرت مړاند و که تا ته خدای پاک دومره وس درکړی دی په والله مې دی خدای مې دی قسم چې دومره وس راسره وای چې د جباز انسانانو سره دی چې کارنامې مې درله کړې وای ښه بهرحال راځي د اوداسه چې کله د اودس ماتې د ذهن تاسو راووتاست بیا دغه دعا کوئ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. د اودس نه مخکې بسم الله وایست د اوداسه په سر کې چې په د اوداسه په دغه څه وروسته د بسم الله څه وروسته د لاسو پر مینځلو دغه دعا هم وایست دا دعاګانې ما ډېر مخکې کتلي دي نه پوهېږم چې ګردې مې په یاد دي که نه اللهم اني اسألك خيرها څنګه دي اللهم اني اسألك البركة واعوذ بك من الشوم والهلاكة د لاسونو پر مینځلو دغه دعا وایست اللهم اني اسألك البركة واعوذ بك من الشوم والهلاكة. د پزې پر منځلو باندې که پزې که خولې ار یو مخکې وینځلی سي د پزې پر منځلو دا دعا وایست اللهم ریحني رائحة الجنة ولا تریحني رائحة النار. ای الله د جنت بوی مې تر سر مه کړي. بعضې کسان به د 40 کالو پر فاصله د جنت بوی احساسوي مسکینان غریبان به 40 کاله له سرمایه‌دارو څخه مخکې جنت ته ځي که ته د خدای په تقسیم په لږو راضي شوې الله به تاسو په لږ عبادت راضي رسول الله مبارک فرمایي که چېرته تاسو غواړئ چې الله ته ژوندي سئ د مسکینانو سره مینه محبت وکړئ خپله دعا یې څنګه کړې ده یو سړی چې مسکین وي چې موړ سي شکر وباسي چې وږی سي صبر موقع ده نور مستانو مشهور راځه بابا خبرې ته غوږ سئ اوس کله چې تاسو دغه دعا وایست د خولې په مینځلو باندې دا دعا وایست اللهم طهر فمي ونور قلبي وحرم جسدي على النار اللهم طهر فمي ونور قلبي وحرم جسدي على النار. سیدی بابا راځي چې د مخ مینځي دا دعا وایست اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه اللهم بيض وجهي یوم تبیض الوجوه. د دې سره یو بل لږ الفاظ نور هم تړلي ول چې الله ته زما مخ په هغه ورځ باندې چې مخان باجې تورې مه ګرځئ د مخکیني تورو معنا دا ده چې الله ته زما مخ په هغه ورځ باندې سپین کې پړکا به کې پړکې والا او د سپین مخان والا به نور ایمانداره والا ایمان والا کامیابی والا دا به قرآن کې څو ځای ذکر شوی دي. او کله چې تاسو لاسونه مینځئ تاسو به دغسې دعا کوئ څنګه دی اللهم آتني کتابي بیمیني ولا تعطني کتابي بشمالي. دراز چپه څنګه پر لاس به تی دغه دعا کوي اللهم حسبني حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. قرآن کې چې الله وي و اما من اوتي کتابه خدای وي چې چاته کتاب پر راسته لاس ورکول شي پس سوف يحاسب حسابا يسيرا ژر دې چې دغه سره به اسانه حساب وشي وينقلب الى اهله مسرورا هغه به سړی به خوشحاله کور ته راوګرځي. اولیاء د امت او صحابه په دنیا کې ډېر غمزده تیر شوي دي. رسول الله مبارک په خپله کان متوائم الاحزان همیشه به غمزده و پیکرمن به صحابو به ژړل په ورځ د آخرت به بعضې کسان خوشحالي لیکن و اما من اوتي کتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا چاته چې بیا د چپې لاس د خوا عمل نامه ورکول شوله خفه به یې جهنم ته به ننوځي الله به جهنم ته داخل کړي. دا هغه سړی و الله پاک فرمایي انه کان فی اهله مسرورا چې په کور کې به ډېر ژوند په خوشحالي باندې تېرولی دا دلته سیمې جنتونه ځان له جوړ کړي دي بنګلي آخرت هم څه پرېږدي که نه پرېږدي په نامه مسلمانه ته خو هم څه سوچ فکر کوه نو. راځه بابا درېیمه دعا چې کومه ده هغه د سر د مینځلو هلته خو هم دا دعا در وښول د چې په څنګلي دا چې اللهم آتني
اللهم حسبني حسابا یسیرا وینقلب الی اهل مسرورا. یا الله ما سره آسان حساب وکړي، کور ته په خوشاله په کورنۍ ټبر او خاندان ته په خوشحالي راوستي، بعضې بل ته په خوشحالي، بعضې دلته خوشحالي تېروي. راځئ درېیمه چې د سر د مسې دعا ده، هغه دا دعا ده: اللهم ظلني تحت ظلك یوم لا ظل الا ظل عرشک. اللهم ظلني، یا الله ما ته سایه ستا د عرش لاندې راکړي. د دې اسانه معنا ده اللهم ظلني تحت ظلك یوم، اللهم ظلني تحت ظل عرشك یوم لا ظل الا ظل عرشک. دا دغسې دعا ده. ما دا ډېر ټینګ کېږي چې اوس مې دغه کړي دي، اوس مې نه یادېږي. بهرحال درېیمه څلورمه دعا د پښو ده. د پښو دعا دا ده: اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزول الاقدام. در دا ځای پرې خو مې دا دعاګانې زده کړې، لیکن دغه دعاګانې د هندي علماو لیکلي دي. دا 500 علماو دا جوړه کړې ده. زه چې کومې دعاګانې په خپله وایم هغه 3 دانې دي. یوه بسم الله، دا کله کله هغه م وایم، ډېرې دغه وایم ځکه تقي صاحب لیکلي دي چې دغه دعاګانې په صحیح احادیثو د رسول الله مبارک څخه نقل دي چې د مبارک په دعاو کې غوښتلې په اوداسه کې. یوه دغه دعا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم. دومه دغه دعا ده: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ای الله ما ته بخښه د ګناهونو وکړې، زما په رزق کې برکت راواچوې، زما کوره پراخه کړې. د دغه 3 دعاګانو دغونه تفسیر دی چې په یوه غنټه کې نه ختم کېږي، چې زه تاسو په دې پوه کوم علماو څه پکې لیکلي دي. بهرحال تاسو دا دعا زده کړئ، ورځو بیا دا ګورو انشاءالله. او دغه رنګه درېیمه دعا د اوداسه ده، هغه درېیمه کلمه ده، دومه کلمه شهادت: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دونه خو ستاسو زده ده، دومره تورې په سیوا او بالا دي: اللهم اجعلني من التوابین وجعلني من المتطهرین. ای الله ما ته د توبه ایستونکو څخه وګرځوه او د پاکانو کسان څخه وګرځوه. لدې نه وروسته علما لیکي وایي دغه یوه دعا د هر عمل څخه وروسته کوي، که نیک عمل وکړي، که یو مجلس وکړي: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. ورونو دا دعا هغه دعا ده چې د مجلس څخه وروسته ته ووایه که د نیک عمل کړی و، د قرآن تلاوت او دس پر دې خدای مهر ورلګي د قبولیت. او که تا نه خطا سوی الله درته معاف کړي. او که چیرته دا چې بله مسله وله، که دغه ټیم ستا ده په غفلت کې تېر سوی، الله به هغه ته په دغه کې درته وشماري، که خطا و هغه به الله درته معاف کړي. دا دعا هغه دعا ده. مننه. دا نو ما تاسو ته ثبت کړل زما ورونو، نو تاسو به یو کار وکړئ، تاسو هم در نورو مسلمانانو پورې په شیر کولو کې د بخر نه کار ما اخلئ. موږ ولا ډېر ټیم پر تیر کو. لهغه بعد صفتنا کو